4 نشست کابل، اسلام آباد، واشنگتن و بیجینگ بی نتیجه پایان یافتند و سبب کشانیدن طالبان بر میز گفتگوها نشدند. اما اکنون انتظار می رود تا 5مین نشست گروه هماهنگی 4 جانبه تا 3 هفته دیگر در این باره برگزار شود. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان، در واکنش به نگرانی ها درباره رد گفتگوهای صلح از سوی طالبان میگوید که پاکستان می تواند در روند صلح افغانستان نقش خوبی بازی کند، اما به این گروه به گونه مستقیم دستور دادن نمیتواند. اما واکنش ارگ به تعهد تازه پاکستان چیست؟ کېدای شي تر ټولو ډیره مهمه ناسته وشي، ځکه ځینې ژمنې چې پاکستان کړې وې د هغو څه پر شا سوی دی. نو په دې هیله باندې چې پاکستان په دې باندې وپوهېږي چې تروریزم یوازې د افغانستان لپاره خطر نه دی، ولی په سیمه ییزه کچه باندې خطر دی. بسیاری ها در کابل به این باور هستند که تعهدات پاکستان در برابر صلح افغانستان هنوز هم فریبنده اند. حکومت هم را درک کرده، باید بعد از این نباید حکومت ما منتظر در انتظار چنین دروغ ها و چنین تعهد شکنی های پاکستان بوده باشد. همزمان با این مولانا یوسف شاه، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، میگوید که ادامه پشتیبانیش از جنگ طالبان در افغانستان برای این حزب افتخار است. غوښتنه مو د پاکستان څخه دا ده چې پاکستان هغه ژمنې چې له موږ سره کوي هغو ته متحد پاتې شي او پر هغو ژمنو باندې عمل وکړي. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې د سولې میز ته کښېنوي، د مذاکرې میز ته دې کښېنوي، او که چېرته کومې ډلې د سولې د مذاکرې څخه سرغړونه کوي، لکه څنګه چې په څلور اړخیز کمیسیون کې ورباندې توافق شوی دی، باید هغو پر خلاف باندې عمل وکړي. په خپله خاوره کې د دوی پټنځایونه، د دوی روزنځایونه، د دوی درملنه دا بند. قرار بود در اوایل ماه مارس نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان بر میز گفتگو بنشینند، اما طالبان از شرکت در این گفتگوها انکار کردند و روند صلح مانند گذشته با بنبست روبرو شد.